د نن ورځې مهم خبر کرزي ته د طالبانو اخطار زموږ ښکاره ملاتړ اعلان کړه بیا بهر ته د سفر اجازه درکوو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته دوستانو پوره حالا سره ویډیو کې وګورئ که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو په درنه سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. راپورونه وایي طالبانو پخواني ولسمشر حامد کرزي ته بهر ته د درملنې په موخه د سفر اجازه نه ده ورکړې او د هغه غوښتنه یې رد کړې ده. د پخواني ولسمشر کرزي کورنۍ دا مهال په جرمني کې ژوند کوي او د معلوماتو مطابق په خپله کرزي هم له کلونو راهیسې د الماني ډاکټرانو تر درملنې لاندې دی. خبریال بلال سروری د خپلو منابعو له قوله لیکلي چې طالبانو کرزي ته د ځینو شرایطو په بدل کې د سفر اجازه ورکړي خو کرزي یې له دغو شرایطو سره مخالف کړی دی. په دغه شرایطو کې په ښکاره له طالبانو ملاتړ اعلانول له خپل نفوذ څخه په استفادې په بهر کې د طالبانو یو شمېر ستونزې حلول او همداراز په خپلو لیکنو او کتنو کې د نجونو ښوونځیو د پرانیستو له غوښتنې څخه تېرېدل دي. د امنیتي ګواښونو په نوم په کابل کې هم طالبانو د ښاغلي کرزي ملاقاتونه او کتنې محدودې کړي دي. دوستانو دا و د نن ورځې شم د کلی خبر که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.